د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ طالبانو نیولې. د راپورونو له مخې د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ له ټولو ملحقاتو سره د طالبانو لاسته لوېدلې. یا د ولسوالۍ له تېرې ډېرې مودې راهیسې د طالبانو لخوا تر کلکې محاصرې لاندې وه. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نن د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ مرکز، امنیه قمندانۍ او ټول ملحقات د مجاهدینو په کنټرول کې راغلل. که څه هم نوموړي زیاته کړې چې ګڼو عسکرو خپلې وسلې په ځمکه ایښي، خو ځایي سرچینو طالبانو ته د تسلیم شوو عسکرو شمېر 30 تنه ښودلی دی. ښاغلی مجاهد وایي یو ټانک، 3 رینجر، خورا ډېره سپکه او درنه وسله او مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د جلیز ولسوالۍ امنیې قمندان رسنیو ته ویلي و چې د هغه سرباز په حال افسوس دی چې د دې چارواکو لپاره خپله وینه تویوي. نوموړي زیاته کړې وه 3 ورځې کېږي چې محاصره یو مرمۍ کومک هم نه دی را رسېدلی. د کورنۍ چارو وزیر په پلمو سره خپل ځان خلاصوي.